خبریالان د هغوی ژوند او کار ورته ارزښت لري. دغه څرګندونې د زابل مرستیال والي په یوه ټرافیکي پیښه کې د یوه ټاپي شوي خبریال د پوښتنې پر مهال وکړي. نورحال له مختار احمد امیري څخه. په زابل کې د افغانستان رسنیز بنسټ مسؤل او د سهار افغانستان ټلویزیون خبریال محمد لال امیرچ په شاجي ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و. د ولایتي ادارې او عامې روغتیا ریاست په همکاري ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه ولېږدول سو چې نن د زابل مرستیال والي د نوموړې پوښتنې ته ورغلی و. خبریالان یو سرمایه ده او د ولسو ټولو د نظام سترګې او غوږونه دي. یو ښه انځور خلکو ته پېښ شي، د خلکو د ولسو د حکومتو نورو مابین رابطه جوړوي. پر همدې مهال زابلي خبریالان د ولایتي ادارې د چارواکو څخه د مننې ترڅنګ وایي هر وخت یې له دوی سره د معلوماتو په شریکولو کې مرستې کړي او د هغوی په کاري بهیر کې یې له دوی ملاتړ کړی دی. د زابل د ولایتي ادارې څخه ډېره زیاته مننه چې وخت پر وخت د خبریالانو لاسنیوی کړی دی. نن هم په ترافیکي پیښه کې د زابل یو خبریال ژوبل شوی ول چې د هغه په انتقال کې او د هغه د پوښتنې لپاره د زابل مرستیال والي څخه خپل حالت ته ولاړی. د زابل د ولایتي ادارې څخه ډېره زیاته مننه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب او د دوی ساتنې ته یې ځانګړې پاملرنه کړې. د یادونې وړ ده چې زابل کې د محلي او ملي رسنیو لسګونو خبریالان او کارکوونکي شتون لري چې په آزادانه ډول باندې خپلې رسنیزې چارې مخ ته وړي.